پښتنو تاریخ خپل ولې نه ډاکومنټ کړی دا مغولو یا برټش یا بل چا ولې ډاکومنټ کړی دی؟ داسې ده چې دا لاره چې ده ما تاسو ته ووایي چې د حمله آورو لاره وه. هر څوک چې راغلی دی هغه دی ارام ته نه دي پرېښي. مذهب چې کله رالو کلام یې ترې اخیستی دی او توره یې ورته ورکړې ده. دا توره مخکې هم دی سره وه. مذهب هم هماغه څیز باندې دغه کړی دی، انسسټنس کړی دی. اوس یې دی خپل ضرورت هم داسې و چې قلم دلته کار نه کولو ځکه چې بچي نهارو ابدا نشته دلته د کار کروینده ځمکه نه وه دلته کې او دا دی ته فایدهناک وه چې توره واله هندوستان ته لاړ شه. نو بس هغې د لاسه تباهي شوي ده ځکه چې توره یې په لاس کې اخیستی و کلام یې پرېښی دی. دا خو د اوس هم روانه ده کیسه که نه په یو نه یو شکل کې ایکسپلایټیشن بالکل داسې. خو پښتنو د خپلې ګېډې دپاره یا نهرونو په هندوستان یې حملې ډېرې کړي دي که نه د دې نور څه وجوهات هم نو بس مذهب خو هم ورسره دی که نه لکه تر اوسه پورې دا ډیبیټ روان دی چې یاره د محمود نوال تر وروسته پورې چې دا حملې کېدې نو دا مذهبي حملې وې او که نه دا ایکسپلایټیشن دغه اوس په هندوستان کې یو نوی ډیبیټ شروع شوی دی یو 25 کالو راسې احمد شاه بابا چې پښتنو کې ډېر لوی اهم مقام لري ځکه چې د افغانستان د اوسنۍ دغه چې دی هغه د پلار دی هغه د افغانستان د اوسنۍ حکومت د جغرافیکل باونډریز د سټیټ نیشن هوډ چې دی د احمد شاه بابا د لاسه دی. هغه چې دی په هندوستان کې ورته اوس ډاکو پلنډر ورته ویلی کېږي مسلمانان هم ورته وي. هغه ما په ډېر بحثونه خلکو سره کړي. هغه دا یي چې انګریز چې دی د نارت انډیا ته نشو راتلی بنګال نه خو دی شروع شوی و ځان یې خور کړی و ورو ورو یې دا واړه واړه ریاستونه خوړو خو دلته کې مراټا یو ډېر لوی طاقت و او د مراټاو د وجې نه انګریز دې طرف ته راتلی نه شو. هغه مراټا چې دي هغه په 1918 کې احمد شاه بابا د پانیپت په دریم جنگ کې د پانیپت په ډاګه کې تس ناسې کړ ملای ورته ماته کړه سر یې ورته مات کو مراټاو د هغې د پس ته بیا سر نه دی اوچت کړی. هغه دا ارګومنټ دی چې که احمد شاه بابا د مراټا نه وی والی انګریز دلته نه شو راتلی خو د مراټا ووال انګریزان رالو قبضه یې وکړه. زه ورته دا یم چې شاه ولی الله رحمت الله علیه چې ډېر لوی سکالر دی ډېر لوی عالم تیر شوی دی په هندوستان اسلام کې د هغه ډېر خدمات دي د هغه 40 خطه کوم خوا بیا غورځوئ کوم چې هغه احمد شاه بابا تاسو ټول ورته وی چې راشه اسلام بچ کا که اسلام دې بچ نکو نو سبا به ګوره مسلمان او جماعت ته دې ملک کې نه ویني. هغه لفظ چې ورته استعمال شوی دی کمپلیټ انایلیشن که ته رانلې دا اسلام دې بچ نکو مونږ دې بچ نکو د مراټاو نه د هندوانو نه نو دلته به ته مسلمان او جماعت نه ویني په دې هندوستان کې. احمد شاه بابا 40 خطه ورته استولې دي او کم 40 نه 10 خطونه دي شولی الله زین بعد راغلی او نجیب الدوله یا نجیب خان دی رویل کڼ چې کوم پښتانو هغه ته به وی چې خدای ته وګورئ تاسو لاړ شئ او احمد شاه بابا ته وی چې راشه د مسلمانان بچ کا. احمد شاه بابا رالو کاغه پلنډر کوله که هندوستان حکومت کوله ابو واپس نتلو ځکه چې بابرم راغلو پاتې شو کنه داسې احمد شاه بابا پاتې شو کنه نو دغه د مشهور شعر دی واقع عکاسي کوي هغه ته چې وې دلی واغښتو دلی کې رالو واپس وټولو ته وې چې د هر چا خپل خپل مشران وټاکي د خدای ایکسپیکټ ولو چې یو پاتې کی هغه ورته نه زبو واپس تم دا هم صاحب دیوان شاعر لکه بالول دی خوندې دا شعر چې دی د دلی تخت په هیرو ما چې را یاد کړم زما د خولي پښتونخوا د غر سرونه واپس لاړو د پاتې شو هندوستان کې. نو خبردار چې دا سيزونه چې دي دا کریکټ کېدل غواړي